assalamualaikum, welcome to my new video. ډیر ملګری دي میسیجونه کوي چې زمونږ په ګوګل کروم کې ویډیو سټوډیو اوپن کیږي. مونږ دې سره څه طریقه وکړو چې زمونږ ویډیو سټوډیو په ګوګل کروم کې اوپن کیږي. ډیره ایزی طریقه ده او اسانه طریقه ده. راځئ چې پریکټیکلی په پوي کم کو ویډیو مخه شو لایک وکړئ، خوري کمنټس وکړئ، ملګرو سره شیر کړئ، پیج هم فالو کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې سکرین سایډ تم بوزم او پریکټیکلی په کوم چې کومه طریقه باندې با خپل ویډیو سټوډیو اوپن کوئ. ویډیو سټوډیو مطلب د یوټیوب سټوډیو. نو راځئ چې طریقه راته وښیم. فرست اف آل به تاسو خپل ګوګل کروم اوپن کړئ. کله چې تاسو خپل ګوګل کروم اوپن کړئ نو تاسو برا په سرچ کې رائټ کړئ وای ټي سټوډیو. وای ټي سټوډیو چې کله تاسو اوپن کړئ نو تاسو ته داسې قسم انټرفیس راشي. نو په دې کې به تاسو ته لیکلي یوټیوب سټوډیو ساين ان یوټیوب چینل. نو دغه اکثر کم کسان چې دي دا نشي چې اوپن کولای په دې کې نو دوی یوټیوب سټوډیو واخینو چې یوټیوب سټوډیو دوی واخینو هغه ډایرکټ چې کم اپس دوی د وای ټي سټوډیو ډاونلوډ کړئ نو هغه ورته اوپن شي. نو تاسو به څه چل کوئ، تاسو به واخئ ساين ان چې واخئ بیا ورته صبر وکړئ، دا به اتوماتیکلی ګوګل ته ځي، ګوګل کروم ته. نو په دې کې به صرف دا یو کار تاسو کوئ چې مخکې نه مو کې هغه آی ډي تاسو اوپن کوئ، کومه آی ډي چې باندې تاسو یوټیوب چینل وي. نو چې څنګه اوپن کړئ دا زما وای ټي سټوډیو د یوټیوب چینل دی. نو اتوماتیکلی به تاسو هغه ته راشئ. نو ډیره ایزی طریقې ده او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. او که بیا هم تاسو خطا کیږي د چا موبایل کې نو اوپن کیږي نو بیا به ان شاء الله دا غیر برابر قسم ټریک پیدا کوم. بیا ما سره په واتس اپ یا په میسنجر رابطه کوئ. چې ویډیو مو خوښه شوي لایک کمنټس اور شیر. Thank you so much. Wait for my another video.